سلام ټولو دوستانو ته، خدای دې وکړي چې ټول راته ښه وی. دوستانو، څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو خبر ورکړی چې د طالبانو سره کوم سند چې په مطبوعاتو کې پورته کېږي هغه صرف همدغه سند نه ده، بلکې دوه محرم اسناد چې دي هغه هم ورسره امضا شوي دي، چې د دې په اړه طالبانو تر اوسه پورې څه نه ویلي. خو اوس تازه طالبانو ویان سهیل شاهین چې ده هغې په اړه غبرګون ښودلی دی او تازه معلومات یې میډیا ته ورکړي دي. خو مخکې له دې نه چې همدغه معلومات موږ تاسو ته واورو، د ټولو دوستانو زه هیله کوو چې د تازه او دقیقو معلوماتو لپاره زموږ کوم چینل چې ده هغه د سره سبسکرایب کړئ. لاندې د سبسکرایب کوم بټن چې ده په هغې باندې کلیک وکړئ. د سهیل شاهین ویلي تازه یو ټویټ یې کړی دی، زموږ او د امریکا ترمنځ هیڅ ډول پټ اسناد نشته. یوه توافقنامه ده چې په مطبوعاتو کې راغلي او بل د توافقنامې تشریح ده چې د توافقنامې هر بند تشریح کوي او د تطبیق میکانیزم یا ضمانین بلل کېږي. د دې علاوه بل هیڅ سند نشته. ځینې جعلي پاڼې او پروپاګنډ چې معارضې کړۍ خپروي هیڅ حقیقت نه لري. دا د ښاغلي سهیل شاهین ټویټ دی، دا د ښاغلي سهیل شاهین خبرې دي چې د محرم اسنادو په اړه یې کړي دي. خو بل طرف ته مایک پمپیو وایي چې نه، د یوه ټي وي سره کله چې ده مرکه کوله په هغې کې هم دا خبره کړې وه چې نه، دوه محرم اسناد هم شته. نو معلومه نه ده، پته یې نه لګېږي چې آیا محرم اسناد په رښتیا شته که نه، او آیا طالبان یې د خلکو څخه پټوي او که څه خبره ده. نو دا به راتلونکي کومې ویډیو چې دي دقیق معلومات چې موږ ته راځي هغه به موږ تاسو سره شریک کړو. خو د دې په خاطر چې هره ویډیو تاسو ته ورسیږي، د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ورسیږي، ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې هغه د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.